السلام علیکم. د ګنداره ټي وي ادبي خبرونو سره زیم سارا خان. د مرستیال لیکوال مل ملکند تنقیدي غونډه د اوږدې دمې نه پس کال 2023 دسمبر په 8 نیټه د جمعې په ورځ د بختروان عمر خیل صاحب په حجره کې د صوبیدار بختیار صاحب په صدارت کې ترسره شوه. د نظامت چارې ګوهر علي ګوهر ترسره کړې. پرانیسته سلیمان سلام د تلاوت کلام پاک نه وکړه. ګوهر علي ګوهر د ایجنډې د نشتوالي له کبله د ملګرو نه د راتلونکي اجلاس لپاره د ایجنډې غوښتنه وکړه. ملګرو نه رایې هم وغوښتل شوه چې تنقیدي غونډه هفتهواره 15 ورځنۍ که میاشتنۍ پکار ده. ملګرو په شریکه 15 ورځنۍ غونډه کول مناسب وګرځول. راتلونکي غونډه کې به شعیب شعور د افسانې په حواله لیکچر او د ملګرو د سوالونو جوابونه ورکوي. بختروان عمر خیل صاحب په تیرو ورځو کې د بعضې حالتپیمې د سپیناوي وکړو. په اخره کې مشاعره وشوه چې ملګرو پکې کلامونه واورول. په غونډه کې د ذکر شوو ملګرو نه علاوه محمد اقبال اقبال، برهان الدین برهان، نصیر زمان زمان، زار یوسفزی، محمد حسین اختر، د اختر برخوردار، ثاقب یوسفزی او عبدالکبیر عطا ګډون وکړو. دا و د نن ورځې ادبي خبرونه. د نورو خبرونو دپاره زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. مننه. د الله په امان.